شهزاد محمدي یو ځل بیا ځان وشرموه او د افغانانو نوم یې بد کړ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی محمد شهزاد محمدي یو ځل بیا په پاکستان کې د پېښور په یوې اکاډمۍ کې په غیر قانوني بڼه د افغان کرکټ بورډ د اجازې پرته د تمریناتو په حال کې لیدل شوی دی چې په دې ډول کړنې سره نوموړي د پاکستاني رسنیو سره ټکی ګرځېدلی دی. د تیر په څېر بیا هم محمد شهزاد محمدي په دې ډول غیر قانوني عمل سره د هیواد حیثیت، نوم، وقار او غرور ته په سپین سترګۍ سره زیان ورساوه او د پاکستانیانو پر وړاندې ځان او د هیواد حیثیت ته یې لویه صدمه ورسوله. خو د کرکټ بورډ چارواکي د شهزاد له دې ډول کړنې څخه بیا هم ناخبري ښیي. زموږ د معلوماتو له مخې په اصلاً کې شهزاد محمدي پاکستانی دی او نه غواړي چې افغانستان ته په صداقت او رښتینولۍ سره کرکټ ترسره کړي. نوموړی له 2009 کال راهیسې د افغان لوبغاړي په نوم په پټه د افغانستان په لوبډله کې ولوبېد چې د افغانستان په نوم یې شهرت او عزت هم پیدا کړ. خو په دې وروستیو کلونو کې ټولو هیوادوالو ته معلومه شوه چې شهزاد څوک و او افغانستان ته څومره رښتینی دی. محمد شهزاد محمدي چې له کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبېږي نوموړی له هغه لوبغاړو څخه دی چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې کور لري. که څه هم د بورډ چارواکو پر شهزاد محمدي فشار راوړ چې کور خپل هیواد ته راوړي خو نوموړي تر اوسه دا کار ونه کړ او په پټه د افغانستان لوبډله کې د افغان لوبغاړي په صفت لوبېږي. د معلوماتو له مخې د شهزاد مور او پلار د پاکستان هیواد پنجاب دي. له کلونو راهیسې په پټه افغانستان سره خیانت وکړ. یو ځل له دې وړاندې هم شهزاد د پېښور په کوڅو کې لوبېدلی و چې هغه وخت هم یوازې په 3 منډو سوځېدلی و چې د افغانستان عزت او غرور یې له خاورو سره خاورې کړ. بل طرف ته افغان کرکټ بورډ څو ځله اخطار ورکړ چې نور له دې ډول ناقانون کرکټ څخه تیر شي خو دې ډول تېروتنو هم داسې دوام پیدا کړ. محمد شهزاد په حقیقت کې هم هغه لوبغاړی دی چې تل د پاکستان خلاف په لوبه کې سستي کړې، پیچونه یې غورځولي دي، حتی په توپوهنه کې هیڅ هم نه دي کړي. په تېر اسیا جام سیالیو کې هم افغانستان په وروستیو کې سیالۍ د ګټې په طرف روانه وه خو شهزاد محمدي کیچونه وغورځوله او په وروستیو کې سیالۍ په روغ لاس پاکستان ته وبایلله. دغه راز په تېر نړیوال جام کې هم د پاکستان خلاف سیالۍ په نیمه کې پرېښوده. شهزاد له 2009 کال راهیسې مسلسل ولوبېد. هغه مهال یې بورډ د بدیل په تړاو ویلي و چې په افغانستان کې بدیل نشته خو اوس مهال لسګونه ځوانان دې ته په انتظار ناست دي چې د ملي لوبډلې وکټ ساتنه وکړي. موږ په هیواد کې په درجنونو لوبغاړي لرو خو شهزاد هغه څوک ده چې مخه یې ورته په روغ لاس نیولې ده. په افغانستان کې وکټ ساتونکي ښه بدیل دا مهال اکرام علي خیل، شفیق الله شفق، منیر احمد کاکړ، رحمان الله ګربز دي چې له کلونو راهیسې په ملي لوبډله کې لوبېدو ته انتظار باسي. کره سرچینې وایي شهزاد ځکه افغانستان ته کور نه راوړي چې پاکستان مسلسل اخطارونه ورکوي. دوی شهزاد ته دا اخطار په دې ډول وایي که افغانستان ته ځې نو خپل جایداد، کور او له هر څه به خلاص شي ځکه دلته شهزاد غلی دی چې د افغانستان تابعیت ترڅنګ د پاکستان تابعیت هم لري. په هر حال تاسو د محمد شهزاد محمدي په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.